یو ښه خبره به یې نه لیکله د وطن د کلي مشکل لا بل شي لپاره. اصلي خبره ټول په مونږ کې د باور وکړه. مونږ ویده ملت یو، ویښ ملت چې ده هغه مثلا د بامیانو کې بعد شل کال یو انتحاري وسو، 14 ورځې دوی خیمې ووالې ښار کې، تر هغه چې مجرمین ونیول، حتی والیم وایي تبدیلۍ وس. نو فکر وکړئ هغه ویښ ملت ته د مونږ چې ده موږ خپله ویده یو، نه فیسبوک کې مبارزه کوو، نه په عمل کې کوو، نه بل شی، همیشه ګیله هم کوو. نو باید موږ راسو خپل قربانه چې ناغد نه دي ناغد چې راته ملاو شي سبا د بدل ته زه درته ناسو ما چې چا د شکنځل را باندې کوي موږ هغه خلک یو شه بېشکه دا رښتیا خبره پښتون سپیشل پښتون او بل ګوره د فرخنده په کابل کې چا وسوځول؟ خو طالب هم نو، داعش هم نو، دغه موږ خپله خلک وو، په ډبرو په تیلو په چیشي دو درې د پانتون د طالب ګوره یوه بله پوښتنه درنه کوم قربانه، د طالب زموږ تاسو خویندې مین روډ ته راوباسي، کل عام یې هغه کوي سنساروي، مونږ تاسو خویندې خو هغه نه دي چې چا سره یې هوټلونو ته لاړی شي. ګورئ خبره ته وکږده، نه منم انسانیت هغه ګورئ هغه ته یې راوباسي، کل عام سړک ته یې راوباسي، د کلي خلک ورسره وي. صحیح ده طالبان خو وحشیان دي، نو اوس د کلي خلک ولې وحشیان شي ورسره چې ستا خور د کور نه راوباسي؟ نو تا ته څنګه ته ژوند تېروې په دې ماحول کې؟ په دې جغرافیه کې څنګه ژوند تېروې چې ستا خور راوباسي په کاڼي باندې درته مړه کړي؟ ګورئ د شرایط سنسارول د ځمکې په سر به کلاشینکوف په غاړه 10 تربوره به مړ کړي. ولې بیا یو طالب ته ولاکه توپک سي خلم ورچوله کې؟ دا ویده ملت ته که غیرت هم کوي په ښه شي وکړه، په وطن یې وکړه، په خپل خور مور یې وکړه، داسې نه چې په پټي باندې غیرت کوي. نو د پښتنو چې دا باید په ذهن کار وشي، په فرهنګ کار وشي، په تعلیم وکړي، په فکري بدلون باندې موږ تاسو کار ونه شي قربانه. تعلیم راځي، تعلیمونه غواړي نه ته ګوره تعلیم ګوره قربانه، تعلیم نه د اول د وطن سره د خاور سره د مینې پیدا کول پکار دي چې موږ تاسو ښه وبادو پیژنو. ګلبدین دغه د پانتون اخلاص دی، ګوره ګلبدین دغه د پانتون اخلاص دی، دا د دوی زمون د کومې یونیورسټیانو نه دی اخلاص، شرط خپل پلار ته ویلي چې کښېنه د څه غول خوري. د دنیا سہولتونه دوی ته نه دي موجود، د دنیا په غټ یونیورسټیانو کې د دوی زمونو سبقونه نه وایي، دغه جهادي لیډرانو دوی په دې باندې نه پوهېږي چې د څه حال په ولس باندې روان دی، په خلکو باندې څه حال روان دی. یو کس تا ولیدو چې راپاڅېدلی د خپل پلار ته ویلي وي. مهمه ګوره چې دا په فکري بدلون باندې ګوره تلویزیونونه چې دي ټوله ورځ فرمایشي سندره د څه ده، فلانی شی ده، سریال ده، مثلا رادیوګانې دغسې فیسبوکو ته هم چې خلاص کړي ټول شی سندرې شیر کړي دي، نه پوهېږم فلانی و فلانی دا شیان. ګورئ چې کوم مبارزه کوئ، له صداقت یې وکړئ، له عقل یې وکړئ، له شعور نه یې وکړئ، لږ مطالعه وکړئ، کوشش وکړئ، زنګ ووهئ کلي ته فلاني ته. دا زما اوس نوم سربازه ګمنام ده، دغه د 3 کاله مبارزه کوم. اولنۍ مبارزې نه مونږ زه او شمس او د انډیس ورور او شیخ خان یوسف چې مونږ دا برنامه جوړه کړه، بعد مونږ د نور برنامې اوس جوړې شوې. اوس زه خپله راځم مثلا دلته منتظر یم، کته کښېنم بل څوک مې راجګوي، دغه له کوزی صاحب چې بس ما زه راجګ کړم، دغه زموږ سټوډیو ته راته کړي چېرې په یاد یې هغه د ملي اتل شهید ډاکټر نجیب پیسي و. نو هر شي یو سټارټ پکار ده، یو شروع یې پکار ده، چې شروع وکړي وروسته نور ډېرېږي. که موږ مثلا دغه مبارزه سټارټ نه وو کړی، اوس به دومره مبارزې نه وو په فیسبوک کې. نو زموږ ځوانانو ته خصوصا دا پکار ده چې دوی مثلا کلیو بانډو سره تماس ونیسي، خلکو سره ګروپونه جوړ کړي، خبرې وکړي، د خلکو ذهنو ته لږ تغییر ورکړي، ملک سره خصوصا د ملکانو سره. دا ټول ملامتیا د ملکو د ملا ده، ځکه د کلي اختیار ملک لري، د جومات اختیار ملا لري. نو کوشش دی وکړي چې له ملایانو سره تماس ونیسي، ورته ووایي چې داسې دا خبرې ورته پوه کړي. کېدای شي هغه نه پوهېږي، هغه له غږې وتلی نه دي، هغه فکر کوي ټوله دنیا دغه دنیا ده. نو موږ تاسو خو ووتل، وم لیدل، دنیا مو ولیده، سر هم خلاص و. نو دا د هر چا مسؤلیت او یو بل به احسان هم نه کوو، ځکه دا وطن د ټولو ده، داسې نه ده چې دا د پکتیاوال ده، لا د زرمتي ده، لا د نه پوهېږم د قنداري ده. هر څوک چې خدمت کوي خپل وطن ته کوي، خپل مور ته کوي، خپل فامیل ته کوي، خلاص خپل اندازه هر څومره چې وس کېږي. نو زه بعضې مبارزین وینم له یو بل نه خفه کېږي، له یو بل باندې خبرې کوي، لا بل شی لا بل شی. مثلا زه دا پرون یو سټوډیو ته مثلا خبرې زه ورغلم خبرې وکړم، خو نوم یې نه ښایم، ښه نه ده. ولې مثلا په یو خبرو کې ما ته وایي ته مړې خبرې کوه، داسې مثلا خپله به داسې خبرې کوي چې ته فکر کوي تا به له ستوني رانیولی، ولې په تا به انتقاد هم کوي، په تا به کاته کوي، په تا به بل شی هم کوي. نو دا هم زموږ د خپله له احساساتو نه ده، له خپله دا له هوښیاري نه ده. او ټول افغانان باید اتفاق وکړي. دا د شهید ډاکټر نجیب یو ویډیو ما ولید، هغه وویلې ویل کله چې افغانان اتفاق وکړي د خپله پاکستان درته راځي پښو ته م رالویږي. ویل زه یو سرباز جنګ ته نه لېږم، واقعیت یې ویلی.
نو سره اتفاق نه شل مکیږي د شي ډاکټر نجیب خبره سلسي نو اول باید ټول افغانان اتفاق وکړي پلوس باید پښوس دا اوس پښتون وګور دا اوس موږ هر ورځ مبارزه کوو چا سره کوو چې خپل پښتون سره هغه موږ باندې خبرې کوي موږ پیغو باندې موږ خپل منځ کې به اتفاق کوي ته خدای نور قومونه بیا پرېږده نو خبرې ډېرې دي نو خدای دې وکړي هر څوک خپل ځان سره فکر وکړي کوشش دې وکړي چې یو صحیح خبرې کوي لایف ته راځي یو خبره کوي یو ښه پیغام دې ورکړي پوسټ دې وکړي لایف دې شیر کړي زنګ دې ووایي نو څوکار شي څوکه جوړېږي داسې نه ده چې په یو میاشت کې لا په یو هفته کې لا په یو ورځ کې وخت غواړي ولې کوشش باید وکړي هر کوشش چې وکړي اخر یو نتیجې ته ورځي او خدای جل جلاله خپل ویلي وای کوم قوم چې خپل سرنوشت ته تغییر ورنکړي خدای نه ورکوي څوک چې مثلا دا ته خپل هم چې کوټه کې ناست دي کار ونه کړي درس ونه یې زحمت ونه باسي کسب ونه کړي تا ته څوک کور درکوي ډوډۍ درکوي بل شی درکوي نو خدای خپل ویلي وای تا حرکت وکړه زه برکت وکړم نو موږ هم باید حرکت وکړو برکت خپل راځي او بعضې خلک وایي دا صحنه تکراریږي د نجیب و د فلاني و د صحیح ده زه پوهېږم دا پلان جوړ شوی ده ولې پلان به د معنا نه ده دوی جوړ کړی دا پلان باید 100% تطبیق سي نه کېدای شي دا پلان نشي تطبیق دا خو د توبه نعوذ بالله د الله فرمان خو نه ده دا خو دوی یو پلان نیولی دا بنده ده د ما د تا په شان عیسی هم دغه د ما د تا په شان عقل لري ژبه لري خوله لري شی لري زه او ته هم لرو قربانه یوه خبره درته وکړم عیسی اوس هغه وار تېر شوی دی پخوا باندې پښتون ویده ملت و په ګلبدین او د یو لیډر په بل لیډر پسې روان خلک وو اوس دغلته ولس پوه شوی دی په دې وخت کې ګورئ موږ تاسو ته غازي امان الله خان لرو تا ته خبره وکړم که په جهادي که په وطن ورانولو یو که د خپل سرباز په وژلو یو نو له ټولو نه غټ قهرمان خو بیا ملا عمر ده 100 کاله د روس سره وجنګېد 100 کاله د امریکا سره دلته یو بام دو هوا ده دلته بنصافي ده مثلا پښتون ټول تروریست فلانه ده نور قومونه مارشال او جنرال او قهرمان دا ولې شول چا په زور درنه نیولې ولې شول دا خلک دا و د 2001 کې امریکا راغی د پښتون کوم جهادي مشر سره ولاړو څوک دې معلومه وکړو پښتون رهبر نه لرل پښتون خو دغه همیشه د ګوره اوس ګیله نه ده پکار قربانه ګیله په دې کې د څه پکار ده قربانه زه تا خپل ګوره چې غپه عزت او تا خپل طالب لیکو ته ګوره زه یو خبره درته قربانه ګوره په کوس کې مدرسې درته جوړې کړې دي په قبایلو کې مدرسې دستا مدرسې ټول د جنگ ډګرې ګرځولې دي هغه ته دستا پښتون بچای درته پکې تربیه کوي دستا عمله په بار کې جهاد ورته کولاو کړی هغه هم په پښتون میشتو سیمو کې ګوره که دوستم ته خپل خلک عائل دي او هغه د خپل خلکو د پاره سکړي زما او ستا مشر خو پیسو ته د ټینګو نه دی پیسو ته د ټینګو نه دی ا د کار سړی دغه ګوره د الله سبه ورکوي پکې خو ګوره که پښتون خپل غیرتی رهبر وجني خاين پسې منډي وي دغه د پښتون رهبر جهادي څوک ده ملا عمر ده ایبت الله ده ګلبدین ده دای رهبران دي فکر وکړه دوی نه وطن ته خدمت وکړي خپل قوم ته وکړي خپل ځانو ته کړي بس خپل فامیلو ته نو مشکل دغه ده پښتون سیده خپل زمری وجني بیا د نور ګیدړان خوري بیا چغې وږي ساله ما باندې چاپول وی دا ما زده سوم ولا زده سوم ولا سره یو د پکتیا خلک نجیب سي درېدلی ولا که چا پلار من کړو خو نه دریږو پسې دا دغه د بچي سقاو سره چې موږ امان الله خان باندې هر ورځ خبرې کو تاریخ ولوله دا ټول د منګلو زازي د لوی پکتیا خلکو سي ورغله حمله پیوکو نو اول موږ بیا ورسره هغه پوسو چې دا غل د دې سره بیرته سره مخالف سره بیرته یو غوځنی ومنیو نادر شاه په واسطه نو خبره دې چې پښتون زر غولېږي دا وس یو نفر راسي یو دوه غوړي خبري وکي ټول پښتانه لایف کې ولاسي نږدې ما د لاسونو شکول ول بل وای سما به پکې شکول کړي بل یو بل څه وای کوم نام اورورا دغه یو ډیر لاندې نه دغه ګوت دغه کول نه پیګم چې دا د وګوره زه یو خبره وکم د شان راغی ښه د دایم لایفو کې وینم زه یو خبره وکم دا ډیره مهمه ده وبته بیا به خپل خبرې وکړي ګوره دا نور قومونه چې دي تاجک چې د خپل تاجکستان چې د ایران فارسی دا نور یو بل سره کومک کوي یو بل ساتي یو بل نه پیغام ارس یعنی لاس راځي خیر کوي نه په شر ول د موږ پښتنو ته موږ ایرانو دا د شان غوندي دم پښتون د زم هر ورځ رواني غیبت کوي بدی خبرې کوي فلانه د زبردستي وکم
تروریست را لېږه، طالب را لېږه. قربانه زیشان اوس افغان جوړ شوی دی، قربانه د داسو سوی زیشان سم تړای جوړ شو. ژبه پښتو خبرې کوي بیا ګلخانیزم پرېښی دی، پخوا ګلخان و، وسړی پخوا ګلخان و، اوس هم سړی ورنه یو ځای نه د دغه غونډې په میلمه واته اوسېږي پاکستان د بیچاره خو تاسو واورئ دی څه وایي، دا بیچاره خو تاسو واورئ دی څه وایي، وسړی نر افغان ورنه جوړ دی، د اوس کمپین شروع کړی دی. پښتون صاحب یو دقیقه کنه ګوره زه دا وایم د په خېټه درد دی د ده ورور د خو بل لایف کې ما ته ویل چې مونږ وروري کوو صحیح ده اوس د تا په خېټه درد څه ضرورت ده چې ته دلته راځې بیا چې راځې ما سره یو ارزان اور که ما چې تا ته کوم ټاپک درکړی وو چې ته ملي قیام په کوزه پښتونخوا کې وکړه د دغه فوج خلاف راپورته کړه ته ما سره وروري نه کوې او بیا د مونږ لایف ته راځې ولې زه خو نن غم باندې راغلی یم مې چې لږ دوا وکړو یو زموږ خور وجلې شوې ده هغې دوا وکړو یو پولچک را غورځېدلی هغې باره کې خبره وکړو چې دا تاسو څه ولې داسې کوئ ولس خرابوي داسې خو دغه ګلخانان کوي دغه د پاکستان له وجې دغه کار دغه د پاکستان ایسای کړی دی نو ته څه وایې دې باره کې زه خو دا وایم ورورې چې دا پول خو افغانستان کې غورځېدلی دی دا د اټک پول خو نه و چې راغورځېده چې دا مونږ راغورځو هغه تاسو وینې دا منافقت مه کوئ ته زمونږ په زخمونو مالګې دوړی که نه بچیانو ته که زمونږ په زخمونو مالګې نه دوړی که نه ته مونږ ته ووایه چې مرد آباد هغه کس چې څوک دا کار کوي مرد آباد که عیسائی کوي مرد آباد که پاکستان فوجي کوي مرد آباد داسې ناره وکړه که چېرته دی کوي بالکل زه در سره کوم یو منټ ته به په دې میډیا یو منټ په دې میډیا دا قسم خورې چې والله بالله زه د دې خبرو خبر نه یم چې دا عیسائی کوي چې ته نه یې خبر صحیح ده خو وروره ته به ما ته یو تعریف کې وړوکې غونډه کې چې جهاد او خوارج تعریف به ما ته وکړې چې جهاد څه دی دا بس تا سره نه پورې اړه نه لري زه تا نه چې ما کوم سوال وکړو ته خو راپورته شوې که نه دا جهاد دی که نه هغه جهاد دی وروره ګوره د څه جهاد دی جهاد دا دی چې په هغې روډونو باندې د امریکې هغه ټینګونه چې ملي اردو پکې ناست دي سواره وي هغې ځي او هغې بریدونه کوي هلته کې د طالبانو فوجیانې وژني د طالبانو ماشومان وژني د طالبانو چې کوم دی بوډاګان مشران هغه وژني نو ته اوس زیشان خانه یو منټ ورته یو منټ ورته یو منټ قسم دی نه افغان صاحب یو منټ ورته یو منټ د مایک باندې راپورته کې یو منټ ماته یو منټ افغان صاحب یو منټ تاسې نه پرېږدئ ما په سوال ما کړ یو منټ افغان صاحب خالي زه یو منټ ورته وایم یو منټ خبره زه کوم یو منټ زیشان راپورته کې زیشانه ګوره د طالبانو بچیان خو نه دي ګوره طالبانو خو چې بې عزته کړل ګوره تاسو بې عزته کړل په پاکستان کې هم پردګونه ورنه وباسل امریکا ته مو وروسپارل عبدالسلام ضعیف کتاب وګوره د پاکستان د عربو بچیان چا هغه ته وروسپارل امریکې ته چا وروسپارل د عربو پیغلې چا وروسپارل امریکې ته چا به حرمت کړل تا کتاب لیدلی عرب عرب یو د قدرې بخاري سره پښتون سي افغان څه وسلوکا د پچوکا د نه وړو کې سوال ز کوم زیشان وروره زیشانه په کومه لار زیشانه وزیشانه یو دکا داسې چل دی وروره یو دکا یو خبره زه ته کوم یو من ټول به یو ځای جواب راکړي زیشانه مخکې تا دا خبره وکړه چې طالبان دا سرک ورانوي دا پول ورانوي په ده باندې امریکایان تېرېږي کافر پې تېرېږي صحیح ده دا میک دې کولاو کا ملتا مخکې دا خبره وکړه چې طالبان دا سرک ورانوي که جهاد کې افغان صاحب تا دا میک ډېر شغار کړي ډېرو بخه تا دا خبره مخکې وکړه چې طالبان که دا پول ورانوي که سرک ورانوي په دغه خاطر باندې په ده امریکایان تېرېږي صحیح ده که نه بالکل عائشہ بس چې په کومه لاره باندې امریکایي تیریږي په کوم سرک امریکایي تیریږي هغه سرک قرآن کې هغه سرک خراب کې دا جهاد دی فائدہ ده پکې ګوره دا یو منټ فائدہ پرېږده دا په کار دی چې کوم سرک باندې کافر تیریږي هغه سرک دی وران شي د کافر په پیسو کې جوړ شوی بالکل جایز دی ماتولې چې هغه ستا په ملک تراګري کوي او یو څو ستا په ملک زما خبره ده وکې ده چې یو سرک باندې کافر تیریږي هغه سرک ته بمې غوستل دا جایزه ده دا جهاد دی نه زما ملک ولې جهاد دی ستا ملک جهاد زما ملک دی زه تا ته دا نه وایم چې ستا ملک دی که زما ملک دی زه تا ته دا وایم
چې تا مخکې وویل چې په ده باندې دغه پونچکې چې الوزولې په ده باندې کافر تیریږي د کافرو ګاډي په ده باندې تیریږي په ده جهاد جایز دی بالکل جایز ته مسلمان یې الحمدلله ستانه ښه ما نه ښه ما نه خو ځکه ښه وادي اورېده چې د منډۍ اسلام دی منلی دغه ټینکونه دا د ناټو سپلۍ چې په پاکستان باندې راتلله هغه ټایم چې ته مسلمان نه وي ته یهود وي ته سیک وي ته د هندو بچی وي ته د نسواراو بچی وي ته د څه شي بچی وي تم کافر چې تم کافر ستا په کافرو باندې د کافرو ګاډي تېرېدل نه دی ورانول خو ستا پلار کافر دی ستا جنا کافر دی ستا مور کافره ده چې ته دې پیدا یې یو سیکنډ په ادب باندې به لږه خبره وکړو نو بهتره به وي ادب په چا ته دلته ما باندې چې کفر او جهاد فتوی ورکړې په ادب باندې خبرې کوې ته ما وژنې وې په ادب خبرې وکړه نور ستا ضرورت نشته چې خبرې وکړې چې ستا افغان صاحب دا کښته کیلا یې کوه دا سپورت ارزښت مه ورکوئ دا په خپل ځانونه بې ارزښته کوئ وخت چې وسپي ته قدر ورکړې دا په معنا د دې دی چې ځان دې بې قدره کړی دی ما ته معلوم ده ګورئ دا خو ما دې دپاره راپورته کړه چې دته زه ووایم چې نور د سټوډیو ته مه راځه ته څه لاندې نه وروه زارېګانې کوي چې پورته مې که دا بې غیرته ګوره دومره ښه سوال دی انډیس صاحب وکړه ګوره ما ته حلال دي تا ته حرام دي پوهېږې زه پې نه کافر کېږم ته پې کافر کېږې دا دومره ګوره پرېږده خلک قضاوت وکړي دا هغه کافر منافق خلک دي ګورئ دا د مسلمان په نامه باندې غټ کافران دي دا خلک والله بالله نوم یې مسلمان ځان ته ورکړی خو دا د یهودو نه هم ډېر مردګاو خلک ده والله بالله امریکایي پرېږدئ انګلیس پرېږدئ ګل خان رانیسئ په ښځه ننوځئ والله بالله په دې جهاد روا ده والله بالله تاسې وګورئ ته د دې خبرو ته وګوره وایي وروره په دې باندې د امریکې او د اردو د ملي اردو ټانکونه تېرېږي و بې ناموسه دا ټانکونه خو ټول په دې پاکستان باندې راغله که نه ګورئ دا هغه مننه افغان صاحب وخت ډېر اوږد شو لای پندوو ګورئ یو هر څوک چې وي هغه ته وخت سردار عبدالله صاحب تاسو خبرې کړې دي چا خبرې کړې مهرباني سردار عبدالله صاحب باید خبرې وکړي او فیروز او افغان ته هم خیره لږ وخت ورکړو سلامونه اونیکی لشه پرزوین علی کوزی صاحب افغان صاحب زه یوه خبره اضافه کول غواړم دغه لایف د افغانانو لایف دی که نه دی دا راته ووایاست بالکل افغانانو لایف دی افغان نو چې دا د افغانانو لایف دی نو دلته بیا غلخان دا کریم دا زیشان دا بیا موږ هېڅکله هم داسې خلکو ته وخت نه ورکوو چې دی راسي د افغانانو د زړه درد واوري هېڅکله هم داسې خلکو ته وخت نه ورکوو چې دی راسي زموږ په کور کې یا کوټې ته راسي هېڅکله هم داسې خلکو ته وخت نه ورکوو کریم وروره په عزت باندې لاړ شه که زما خبرې اورې سردار عبدالله صاحب مهرباني سلامونه ونیکي لشه پرزوین علی کوزی صاحب تاسو ته افغان صاحب ته انډیس ورور ته افغان صاحب کته کوی ما مې شوروه چې دا خلک نن د افغانانو خبرې واوري ما دغه لای په خاطر په دې باندې وشکې چې ما ډېره مهمه موضوع راوړې وه همدغه موضوع چې موږ نن دومره اوږده کړې ده 3.5 ساعته لایف باندې یو خیر هغه د خپل وخت نه هم مو لایف زیات کړی دی 1.5 ساعت خو مقصد مو دا دی چې دغه افغانان نور راویښ سي پوه سي دا بیده ملت نور راپورته سي دلته که پنجابی راځي زه سټوډیو ته کریم خانه ته په دې نه راپورته کوم چې زما په افغانستان کې زما په هیواد کې پر ما باندې کم ظلمونه وحشتونه نه دي سوي زه نن تا ته د خپل ظلمو چې پر ما باندې کوم خلکو ظلمونه کړي دي هغه زه نن تا ته وایم د خپل زړه در تا ته نن وایم وګل خانه ستا پر پدر او مادر دې